السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر راغلی، ستړي مشي. زه نوید خان مامون دی، تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت په جامو کې به پټې وي. قدرمن، زه تاسو ته بیا یو نوي کلاس کې حاضر یم. تاسو له ما دا شان یو څو شارټ جملې نور راوړي دي چې هغه زموږ په عامه معاشره کې او په عامه حالت کې استعمالیږي. ویډیو ډیره نه اوږدوم ځکه چې ډیره غټه ویډیو شي نو بیا بنده بور کیږي، ویډیو سکیپ کوي او که یاد کوي ټوله وګوري نو جملې ډیرې زیاتې وي، بیا بنده یادولی نه شي، هغه نه پاتې شي په لاره کې، د زړه ذوق ختم شي. نو تاسو ته به زه نور کوم دی په شمار باندې لس 15 دغه منځ کې تاسو ته به جملې راوړم چې تاسو یې ښه یادوئ او ښه ځان مطمئن کولی شئ پرې. نو راځئ چې نوره ویډیو کې وګورو. I am attending someone funeral. زه د چا جنازه کې یم. I am attending someone funeral. زه د چا جنازه کې یم. May Allah forgive us. الله دې موږ وبخي. موږ وایو که نه، الله دې موږ ته بخښنه وکړي او وبخي. May Allah forgive us. الله دې موږ وبخي. Don't be ungrateful. مه ناشکره کېږه. موږ چاته که ناشکره کېږه مه. Don't be ungrateful. مه ناشکره کېږه. You do really hard bargain. ته په نرخ کې ډېر چړ کوي. You do really hard bargaining. hard bargaining. ته په نرخ کې ډېر چړ کوي. You do really hard bargaining. ته په نرخ کې ډېر چړ کوي. Thank for calling. له اړیکې دې مننه. Thank for calling. له اړیکې دې مننه. You know everything better. ته په هر څه ښه پوهېږي. موږ ته که نه، ته په هر څه ډېر ښه پوهېږي. You know everything better. You know everything better. ته په هر څه ښه پوهېږي. I do my best. زه خپله ټوله هڅه کوم. I do my best. زه خپله ټوله هڅه کوم. I have heard this name somewhere. دا نوم مې چېرته اورېدلی و. I have heard this name somewhere. دا نوم مې چېرته اورېدلی و. I have heard this name somewhere. دا نوم مې چېرته اورېدلی و. Where have you been? دا ته چېرته وې. Where have you been? دا ته چېرته وې. He said bye to school last year. هغه تېر کال له ښوونځي څخه فارغه شوی. موږ خلکو ته وایو که نه، هغه تېر کال له سکول نه فارغه شوی دی، یا دولسم یا لسم نه داسې. He said bye to school last year. May Allah bless all Muslim. الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي. May Allah bless all Muslim. الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي. دا وې وروره نن ورځ جملې، یو څو په شمار جملې وي، او بیا ته سکرین شاټ کوئ ځان سره، بیا ځوته وئ. هېڅ چا له انګلیش داسې نه ورځي. او خیر تکلم کې فرق راځي، ویلو کې، خو ډه مه بایلئ. خپل کوشش جاري ساتئ او هره جمله 10 ځله تکراروئ. انشاءالله ډېر ژر به تاسو روان انګلیش زده کوئ.